ورځې خندا وا زب جړه در پسې ټول عمر کوما او مسافر خوړل یا یارا لګران نږدې شه چې تڼۍ دیو تڼاما خبلا مې اوسېزه خبلا سینګارو کا خبلا مې اوسېزه خبلا سینګارو کا زړه د منیر نرم دی ځان په کلارو کا پیرازه خراب یما پیر سیب زما کارو کا سترګونه په ما باندې ساقیرا ورو شراب مینا دی خواږه شراب حسن دی ساده شراب مینا دی خواږه شراب حسن دی ساده شراب مینا دی خواږه شراب سترګونه په ما باندې ساقیرا ورو شراب مینا دی خواږه شراب په یو تیلی سیزل شي په دنیا به اعتبار نه کې استاد صاحب په یو تیلی سیزل شي په دنیا به اعتبار نه کې انسان یم لالچی یم په ما به اعتبار نه کې او د دې خلکو په زړونو درته ښې پولۍ ولاړې د دې خلکو په زړونو درته ښې پولۍ ولاړې د دې خلکو په مخامخ خندا به اعتبار نه کې د غرم رو وجوده د یو موټي خاورې جوړې د غرم رو وجوده د یو موټي خاورې جوړې د سا سره اکثر وزي په سا به اعتبار نه کې السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زموږ سره یو پیر بیا سراج الدین سراج صاحب ملمه دی او دغه سره د هغو راغلي بچی فرحان سراج ارمان سراج رضوان سراج دا ټول زموږ سره میلمانه دي او مازیګری دی ماښام ته نږدې ټایم دی او په ملم جبه کې موږ ناست یو خواهش لرو چې د یادونو مازیګر مینوالو کتونکو ته د استاد صاحب نه څه روماني غزل شریک کړو. استاد صاحب اول خو تاسو ته د یادونو په مازیګر کې هرکلی وایو. ابوبکر ستاسو مننه کوم ډېره استاد صاحب نن سبا د کتونکو چې څومره اکثریت ته او زه ګورم نو کتونکو زیات تر روماني غزلې خوښوي نو که زموږ سره یو روماني غزل د دې مینوالو سره شریک کړئ نو ستاسو به ډېره مننه وي. ښه جي ولې نو جی ارشاد. زما یو کلام دی جی چې خلک وایي چې په ښکلو خدای مین دی خلک وایي چې په ښکلو خدای مین دی او زړه مې ډېر په دې خبره مطمئن دی ډېر ښه زبردست او قسمونه راته څه خورې جانان قسمونه راته څه خورې جانان او سل په سله زما ستا په خوله یقین دی. واه ډېر ښه. او شعر دی پکې چې په خوږوالي کې د یو بله سیوا دي په خوږوالي کې د یو بله سیوا دي او د یار شونډې دي که ګوړه که ګبین دی. واه ډېر ښه زبردست. په خوږوالي کې له یو بله سیوا دي د یار شونډې دي که ګوړه که ګبین دی او زه پې ځکه د خپل مال او سره تیر یم د خپل مال او سره تیر یم پت پښتو لري خوږ ژبی دی حسین دی. واه ډېر ښه. او د هاړ میاشته سره غرمه توده هوا ده د هاړ میاشته سره غرمه توده هوا ده او بهر موزه جانانه ماسپښین دی. واه ډېر ښه زبردست. او وی اشراف چې د اشرافو سره ګرځي وی اشراف چې د اشرافو سره ګرځي او چې ملګری د کمین وي نو کمین دی. ډېر ښه زبردست. او د مقطع شعر دی چې زه سراج د چا په شکل پسې نظم زه سراج د چا په شکل پسې نظم او ترې زارېږم چې په زړه په باطن سپین دی. ډېر ښه زبردست. دا یو پیر بیا ووایي زه سراج د چا په شکل پسې نظم او ترې زارېږم چې په زړه په باطن سپین دی. ډېر ښه زبردست. ډېره مننه استاد صاحب. کتونکي به انتظار کوي او استاد صاحب تاسو ته پته ده چې نن سبا چې موږ ګورو نو د ارمان سراج مینوال ډېر زیات شوي دي او د هغه د خولې نه د غزلې ډېره مزم کوي او د خپل یو جدا انداز هم دی او مینوال یې خوښۍ په بار بار غوښتنه کوي. نو زه یم چې ستاسو په دې پروګرام
پروګرام کې یو غزل د ارمان سراج نه اورو. ارمان سراج د یادونو په مازیګر کې تاسو ته یو پیر بیا ورکلی وایو. تاسو ډېره مننه کوم. ارمان سراج د مینوالو سره خپل یو ښه شان غزل شریک کوي کوم چې ستاسو خوښي او تاسو یې په بار بار وایي او مینوال یې زیات خوښوي. زه خو ورته د منیر بنیری صاحب غزل وایم وایي چې د روجې مسلمانان یو د روجې مسلمانان یو د جمعې مسلمانان یو په توبو مې د توبې بې مزې مسلمانان یو د جومات د دروازې نه د روجري مسلمانان یو امانت کې خیانت کو یو عادي مسلمانان یو اذانونه مو یو نه دي اخترونه مو یو نه دي که په یو سب کې ودرېږو خو نیتونه مو یو نه دي په والله لیونی کېږم په رښتیا لیونی کېږم جوړې بیا مې مازغه دنګې جوړې بیا لیونی کېږم په والله لیونی کېږم په رښتیا لیونی کېږم جوړې بیا مې مازغه دنګې جوړې بیا لیونی کېږم په یوه دې پوه نه کړو په قصې دې پوه نه کړو ملا جانه لیونی شي په ډپه دې پوه نه کړو زه د چا نه نفرت ته کوم د دنیا نه نفرت ته کوم په انسان مې زړه خوږېږي د انسان نفرت ته کوم دا مې ټول د سرګلونه د ملا نه نفرت ته کوم خو بس دا قصه راله یوه کوي عقیده راله یوه کوي قرآن ناسو ته کېدی کلمه راله یوه کوي. ډېر ښه زبردست استاد صاحب ډېره مزې وکړه او د ارمان سراج امید لرم چې کتونکي به دا غزلې ډېرې زیاتې خوښې کړي. که یو روماني د خپل پروګرام راغونډو خو که یو روماني بل یو ښه شان غزل بل سره هم شریک کوم. ډېره مننه. زما یو روماني کلام دی چې تا که څوک د حسن په زور پیژني تا که څوک د حسن په زور پیژني او ما زما د مینې په تور پیژني. واه ډېر تا که څوک د حسن په زور پیژني ما زما د مینې په تور پیژني او دا پتنګ ته پته وي چې سوځم دا پتنګ ته پته وي چې سوځم او زی د اجل غېږې له اور پیژني. واه ډېر ښه. دا پتنګ ته پته وي چې سوځم او زی د اجل غېږې له اور پیژني او تل به وي مشته د نورو زړونو کې تل به وي مشته د نورو زړونو کې او څوک چې د زخمونو ټکور پیژني. ډېر ښه زبردست. او ډېر کلیونی د یار غمونه دي ډېر کلیونی د یار غمونه دي او راشي د ماښام سره کور پیژني. ډېر ښه زبردست. او د مقطع شعر دی چې ستا سیراج په تکه توره شپه کې هم ستا سیراج په تکه توره شپه کې هم تا ستا د پایلو په شور پیژني. ډېر ښه زبردست. دا یو پیر بیا ووایي ستا سیراج په تکه توره شپه کې هم تا ستا د پایلو په شور پیژني. ډېر ښه زبردست استاد صاحب. ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دا سراج الدین سراج صاحب او زموږ سره د نور ملګري هم ناست دي فرحان سراج رضوان سراج ارمان سراج د دوی هم پروګرام ریکارډ کوو. زموږ سره اوسئ د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.